الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دنیا کې د قرآن دې لپاره راغلی دی چې د انسانان د الله حق مو پیژني او خپل مابین کې چې بل باندې کوم حق لري هغه مو پیژني. الغرض د قرآن دراتک به ډېری فائدې خو لیکن یو پیدا پکې دا چې ای خلکو تاسو د رب العالمین حق پیژنئ چې دغه کم حق په تاسو باندې دی او د قشانه خپل مابین کې د خځې کم حق دی په سړي، د سړي کم حق دی په زنانه، د مور کم حق دی، د پلار کم حق دی، د بچو کم حق دی. وجه دا چې کورنۍ او د کور نشي جوړې دی مګر په هغه ټیم کې جوړیږي چې کله د ارچ حق پکې ادا شي، کنه دي کې دین برباديږي، دنیا برباديږي، اولادم برباديږي به. اې دې وجه نه تاسو ګره بری باج صورتونه کې د زنانو او د سړي په مابین کې چې کم حق ته هغه باندې ترکیز کړی دی. خدیجه رضی الله عنها چې محمد رسول الله په تایید کې ولاړه او څومره اوچت کمالات رااله. اې دې وجه نه هلم دا خبره ذکر کوي چې کم سړی جامعه ټولنې وړاندې شوی دی دغه تر شډ ډېر قوي زنانه ده، یې خپل مور ده، یې خور ده او یې خزه ده. نو دا صفات د شړې په ځان کې پیدا کی او د قشن زنانه د ځان کې پیدا کی. د سړي حق په دې زنانه باندې شته او د زنانه حق په دې سړي باندې شته. یو حق د سړي په زنانه باندې دا دی چې دا زنانه به د خاوند دی نه مجبورې چې د شکار په طرف باندې شوق او حرکت ورکړي چې هغه الله حرام کړي. محمد رسول الله ویل قسم په الله به زنور دا حسن نخرم زینب سره نه زنانو تاسو ولې د دې مجبوره کې چې دا کارته اوته وغلی ویلې چې ته د عیشړې د بلاکونه موانې په ځمانه مګر زوا ټیک د قسم دې کړې دغه کفاره ورک. دویم پر زنانه باندې واجب ده چې دا د خپل خاوند د حلالو نه مننه کی، لکه دویمه زنانه د شړې زنانه کړي د وغیرہ درل چې د بل خزه په نکاح کم دا خزه ورته ته بدانه په نکاح کوي نه. د قشن حلال خوراک دی، حلال څښاک دی. د خزه خانو مابین کې د مباحات ډېر انتي شیونه دي، صورتونه دي او دا حکم په دې زنانه باندې دی چې د خاوند دراز و نه ښکار کوي نه پاش کوي، ځکه د خو دې زنانه لویره او چې چاله وای ما اغیسه عائشه رضی الله عنها لویره سړي سره خبره امانت خدای دغه کې به خیانت نه کوي. قرآن کې الله فرمایي د لوط علیه السلام او د نوح علیه السلام د خزو بارے کې چې فخانتاهما د دوه سره خیانت وکي خو فلم یغنی عنهما من الله شیئا، د دفع نکړه د رب العالمین د عذاب نه بچ نکړه هیڅ شي ورته ورځي ورشي جنت جهنم له. بل شرط علماء دا خبره ذکر کړې ده چې د زنانه کې بلوي صفت دی عود وي. عود څه معنی؟ د اخ زنانه ته ولګي چې کله د خپل خاون خفه کی نو جاءت رش او په دې وخت کې د خپل خاون د الله سونی شي ثم تقول بيد كذا چې والله قسم په الله زبدا پلانې شه نه سکم حتی تر دې پرځ ترځي دې ولګي کامل مینه محبت ما بین د خزو خاون کی. قرآن کې الله عز وجل فرمایي چې ان تتوبا کتا سو توبه رب العالمین لويسن فقط سغت یقین برابر دي شزونه. دا خزه ضرر ورکې دل ضرر وکړي شنو دا ایست دی وخت کې راشه د خپل خاوند الله سونی شو به دا خبر اورته وکي. امام نسائی دا روي ذکر کړي به حقیقت طبرانی البانی رحمه الله ذکر کړي د سلسله الاحاديث صحیحه اول جلد 515 کې. او بل حق د سړي په دې زنانه باندې دا دی چې دا به تور مثال د شي نه وایي چې دا مور او پلار به دلته نه راځي ورونه به دلته نه راځي، ځکه کوم وخت چې دا بندي زور باندې ولګي نو په دې وخت کې به کورنۍ ایسته ګډوډي کی اصله ګډوډي کی طلاق به راشي. او کوم زنانه چې د خپل خاوند له متعاره دغه خبره مني چې وا د اغه نه شغه شریعت بلاک کړي دا څومره د مینې محبت ژوند دلته راځي. د خپل پلار د مور ده د کله کمال دار چې د خاوند د مور پلار له لحاظ ساتي اکرام او ساتي د نور او ساتي چې کوم ورته شریعت ویلي دي.
بل حق دا دی چې د زنانه به د خاوند تعلیم او نصیحت قبلې یا ایه الذین آمنوا اې د ایمان والو قو انفسکم د خپل ځان نه بچ کې خپل اهل نارند ورنه د څه ورشي دغه خشاک انسانانو تیګي ولیدي چې دنیا او د آخرت د ور فرق راشي تیګي ولیدي دی بوتان یا خاص تیګ ابن کثیر لیکي کبریت ضرب لیږي او بدبوې ده بدن پورې نقلی دود زیات کوي بل صفته بل حق پر زنانه باندې چې دا به ملائک سره ځم مشابه کوي په ترک العصيان ملائک ګناونه نه کوي دا هم ګناونه نه کوي او کوي به هغه څه کوم دی له امر کړی شوی دی او یو حق ور باندې لري کړه د خځو خاون ما بین کې ورانه راشي ټکر راشي زګه بای زنانه چې دی هغه په معمولی خبرو باندې باسونه کوي جنگیره کوي په یو تعبیر ده هر خبره کې نقطه چینی کوي نو به بده وخت کې دا توبه رب العالمین لو باشي خود شي توبه چې هغه توبه النصوحه اخلاص والا لکه څنګه چې د ګډې د غلان زنه شو دروتی بیرته وردل نه کیږي نه د قشن چې د ګنا نه ورسه شو بیا وړاندې کیږي نه بل ته په علماء دا ذکر کړی دی بل حق چې کله به تور مثال د غزنانه سره د خاون په عقیده کې برابر نه په عقیده نه کې هیڅ پیدا بین ور کوي نوح علی السلام وګوره لوط علی السلام وګوره دا غوي زنانه په عقیده کې سره برابر دي اگر کړه پیغمبران دي لیکن دوی پیغمبرتو په ورځ قیامت ورسې پیدا نه ورګي رسول الله فاطمه رحم دا خبره کړې رسول الله تعالی عنها او بل حق پر زنانه باندې دا چې دا د خپل خاون مخالفت کوي خو چې کله مشرک او کافر یا فاسق الذي يريدها على الفسق شاغه د زنانه د فسق په طرف باندې روانه چې ما سره به تور مثال شراب سکي په حاله به زیاده به کې دا او په دې زنانه باندې بل حق دا دی چې د عفت کوي عفت پاک دامنی د خپل فرج حفاظت او د خپل ځان به صرف فقط باندې خپل خاون باندې بند ساتي نه بل چاله او بل شرط پکې دا چې د زنانه به فخر نه کوي بالبکارت او بالجمال چې زه خو ډیره خسته موضوع خو پیغلم د بل خزه کونډه ده نه کوم زنانه چې هغه فخر کوي بده باندې زه ډیر خسته یم او د قشن زه پیغله ما زدار کم ته ته پوهشه بده باندې چې د باندې په خپل به جنجال راشي اختلافات راځي نو چې کوم وخت اختلافات رااله ا کورنۍ به په خپل خراب شوه ګډوډي پکې بیا رااله اهل المداخبه ذکر کړی دا چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم در بر العالمین په نسبت هغه کزه اوچتره چې کې تقوی بل حق د دې سړي بری زنانه باندې دا دی چې دا سړی یو شی بدګنی یو څوک بدګنی چې ما په بستر دی کې نه خزه باغ نه پری دلته ځکه دا خیانت دی لکه څنګه چې د شپږ حقوق د قشم بری زنانه باندې لري ولې په سړي باندې بعض حقوق شته یو حق پکې دا چې دا سړی به کوشش کوي د زنانه څنګه زه خوشاله کم خو په هغه طریقه باندې چې هغه کې اباحت او حرج نه وجه دار دا سړی به د خپل زنانه د شي نه کې لکه څنګه چې د حیوان غوندي کې عربو کې به دا عادت او د حیوان غوندي نسبت به ورته کولو نه مباح طریقه ده اسلام د غیرت نه لري کړي سیاحت باندې دواړه وزي چرتزي اسم منعت پکې نشه بالکل دا جایز دیم حقیقت کې چیرته د شری قسم مخړو چې زبر دي زنانه سره خبرې نه کوم یا دې سره به هم بستری جما نه کوم تر څو غیر خیر ورشيږي نو به قسم مات کا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والله قسم فالله لئن يلج احدكم بيمينه في اهله اوګد حدیث ویل دی خو اخر کې دا ویل دی من ان يعطي كفارته التي فرض الله بس کفاره ورکه چې کوم قسمونه مسلمانونه دي کړي هغه ټول ورته معاف کا مسلم دا روي ذکر کړی دی باو په حق المرأه على زوجها یعنی معنا دا شو چې سړی داخل شي په خپل قسم باندې په خپل اهل نو معنا دا چې دا اوس قسم کې چې والله بالله تعالی زبې دي زنانه سره یو ځای کې غمنه نه په دې وخت قسم کفاره ورکوي شش دریم حق دا دی د دې زنانه اسرار بزان سره ساتي د دې امانتونه بزان سره ساتي تتم لقلب حاضر پر چې دغه خوشاله شي او بل لوی حق پکې دا دی ترک الاستقصاء فی المناقشه نقطه چینی بنه کوي وسره چې دا ولی او دا څنګه ځکه د انسان قیدی
عرف بعضه واعرض عن بعض دا باج شینه ورته ذکر کړه د باج نه ورته مخ واړو او دا چې اول نه اخره پورې په اره خبره ته دا مسله ذکر کوي دا به نه کیږي ټیک ده زنانه د کمیزه ته وشو بس یو شي پر ورته ورکه چې ګوره دا نقصان درګي دا ټول خبره به اول نه اخره پورې نه کوي د حسن بصری سفیان بن عیینه نقل له سفیان ثوری نه هغه به څه ویلي چې مستقسک کریم قط امام سیوطی په دوری منصور کې دا خبره ذکر کړې ده وی چې کوم سړی عزتمنی هغه ډیره مناقشه به زنانه سره نه کوي چې دا ولې او دا څنګه ځکه دا ډیره نقطه چینی شو چې په دې باندې شون به قیدی کی او عجیب او په دې باندې تجربه هم شوې ده بعض علماء دا خبره کړې چې من لم یدار اهله وی چې کله یو سړی د خپل اهل سره مدارات ونی کی چې شمپوشي په بازي شي ونی کی هغه د ژوند چې کوم خوند او لذت دی هغه ټول د منځ لاړو ختم شو دا خو انسان دی نفس لري او به زنانه ده ټیک دی خبره ته وشو یو تیز کلامي ته وشو یا بل وشو تاریخ به سراخه چې نه تا د خبره کړي چې نه پرېدم نو اهل المدا خبره ذکر کړي د ژوند هغه خوند به بیا ختم شي بل حق د زنانه ده دی کاغه نشرته کمیزه ته وشو مخ به اړای محمد رسول الله فرمای ولا تضرب نبوه د خپل خزه د کما تضرب امتک لکه څنګه چې ته دا وینځوي مستدرک د حکیم کې روایت دی امام ابو داود په لسم ذکر کړی دی البانی رحمه الله په حکم د صحیح کړی یعنی فرق د دوړ ما بین کې بل حق د دې زنانه په سړي باندې دا دی چې کله د دوړ ما بین کې ټکر راشي ورانه راشي نو په کار دا چې زر کوشش وکړي د جوړې باره کې طلاق خبره ونه رسیږي او یو حق علماء دا ذکر کړل چې الذهاب بها لسياحه الدينيه احيانا دینی مجلس په وجه کې یو مدرسه کې یو پروګرام دی یو مسابقه ده کله کله زنان سره ته بوزه ته خو د شیند لکه مرغی چې بالکل بل کور کې پنجره کې بند کړي ده او بل حق دا دی دا سړی به زنانه د شو ادب ورکړي چې د جهنم د اور نور باندې بچ کله کله ور باندې لږ زره سختیم پکار ده چې هغه ورانه شي بد اخلاقی ته جوړ شي مقصد پکې دا چې ګناهون نه ځان په اړه باندې کی او کله کله د شي ترغیب ورکړي چې ګوره ته ما په عمل باندې دوکه کېږه ما تخپل عمل کوه ته باندې ایمان پکار دی ته باندې عمل صالح پکار دی ولې ګوجه دادا نوح علیہ السلام خپل خزه نشي بچ کولای لوط علیہ السلام نشي بچ کولای رسول الله صلی الله علیه وسلم صفیه ویلي لا اغني عنك من الله شيئا يا فاطمه بنت رسول الله اے فاطمه رسول الله لوري لا اغني عنك من الله شيئا قیامت کې ګوره به تاسو نشم د پکولې او بل حق زنانه په خاون باندې دا دی چې دا سړی به زنانه له zarar نه ورکی په دې کارونه باندې وینم مقرره کوي چې دغه د وسنه دي او بل حق دا چې کله دا زنانه د خیر په کار کې لګیدل خاون به نه منع کوي یو حق دام دی کې دی شي کمیزه ته پاږي کې راغلي اخلاق کې نو صبر وکړي ځکه حدیث کې راځي زنانه د چا په پښتنه جوړه ده چې نه غي ماتي یو کوم شورانه پر دې کېږي ابو موسی شری له چې امسا باش وته بر سر دنی ولي او بس اول بنه ورکه چې غیر مبرح اندامونه مات کی لیکن در زنانه فطرت دی چې کله د سړي سره یوځي شي ناشکر ډیره ده په دې ترتیب باندې چې معمولی په اکور کې ټک پکې شي چې د کور لمغ راغلو چرته مو خیر نه دی کتل د زنانو په مزاج کې دا مسله ده الا ماشاءالله مګر ډېر کم زنانه دي چې هغه صابران دي بل حق دار چې دا سړی به زنانه د فرج حفاظت کوي په دې طریقه باندې په حرامه کې به واقع کینا یعنی فلا يحجرها دا بنګرځي ډیره زمانہ نو ارکل چې هغه به سبب د دې خبرې لپاره جوړ شي چې په بل طرف باندې هغه حرکت او قدم شروع کی او خجون به وسره تیری په دې طریقه باندې چې هغه تعالی اسلام خودري دي لیکن هغه صفات چې هغه کې د سړي او زنانه دواړو شرکت دي هغه تقریبا یو شل آداب دي یو دا هر یو به د یو بل رضا طلب کوي خاون به د خزه به د خاون دویم خاون به خزه لزر نه ورکی هغه به دیله دریم خاون به د خزه اسرار نه پاش کوي هغه د دی څلورم خاون به د خزه سره ډیره مناقشه نه کوي نقطه چینی هغه بر دی پنځم دابم توبه وباسي هغه هم توبه وباسي ځکه خاص کر ابلیس په دې وخت کې ډیر ورانه جوړي اسلام کې شریکی ایمان کې به شریکی قنوت کې به شریکی عبادت کې به شریکی سیاحت دینی کې روزه علم جهاد
یو بل د ور نه یری خزه غلط حرکت کوي دا کار مکو کینه ور لسی سړی غلط حرکت کوي هغه ورته دا کار مکو دې وجنه دارمی کی روایت دی رحم الله من هداني لی عیوبی عمر ابن الخطاب ویل الله دې پاغه چا باندې رحم کوي چې اسماء ابن مر را پګوت کی عمل الله لپاره کول د محمد رسول الله تابعداري دعا په کافرانو باندې بسختی کوي دواړه څه مطلب یعنی دا زنانه به د منافقانو د فرصت نه ورګي چې ایسه د خزو خاونو باندې کې فساد چغولي جوړ کی خیانت بنه کوي او د شي عقیده په ساتي چې ارسړي سره خپل عمل د دیو بل په عمل باندې بچ کېدي نه شو د الله په کلماتو کتابونو باندې تصدیق دواړه کوي فرج بساتي رب العالمین له رجوع کوي هغه زنانه چې دغه خاون نشته نو پاغي باندې میشو کارونه پکار دي یو العفه الشديده سخت پاک دمنی دیم تصدیق او یقین د الله په تقدیر باندې چې دا رب العالمین د خانه امر د مال راغلی او بس ما بس سر باندې قبول عبادت او قنوت خصوصا چې دي طاقت په دې مزمنس کې به کله کله د بچو حق په سړي باندې راځي یو لس حقونه ځان سره یاد ساتي اول سړی به د خپل بچي په تور مثال لاغوي تربيت کوي د اخرت په یره باندې تعلیم به ورکوي د توبه دریم د محمد رسول الله د محبت څلورم هغه به ترغیب ورکوي د جهاد په نیت باندې پنځم د بچو له بده تربيت ورکوي چې د نفاق او کفر نه متنفر کوي شپږم دا ورته چې ما په عمل باندې بچي بچ کېدې نشي وم د عفت تربيت ورکا اتم یقین ورته د الله په تقدیر باندې لره نه هم قنوت د رب العالمین کوا او لسمه د چا چې بچا باندې حق دغه بدا کوي یو لسم اسلام ایمان صحت ادله شریعه و غیره دا ورته کوي کله چې دا شیونه راجمع کړي شي پوه شه به دې خبره باندې چې دی وخت کې ته د خپل بچی تربيت وکړو او کدا دی ونه کې علماء دا خبره ذکر کړي ده چې ډیر کړه ته وسړی وای چې موږ څنګه تربيت وکړو دې بچي بس ځکه تربيت هم د قران نه ګوره کچیرته بالفرج او تقدیر وکي په دې طریقه باندې هغه بچي د کمال والا دی او کو ودی نه کې نو پوهه شه به دې خبره باندې چې به دا بچي د نقصان ولا دی ټول توان تعالی متوجه دی الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت صحیح بصیرت را نصیب کړي چې ټول تربيتونه